السلام علیکم، زه یم صاحب زاره او تاسو کتئ صاحب زاره افیشل یوټیوب چینل. یو ملګري پوښتنه کړې ده چې زه په دفتر کې یم یا په میټینګ کې یم یا په آفس کې یم، نو کله چې زه خپل د موبایل ډیټا آن کړم نو ماته ډېر زیات نوټیفیکیشن راځي او قسم اوازونه راځي. دا نوټیفیکیشن چې دې سره زه ډېر زیات ډسټرب کېږم. زه غواړم چې دا نوټیفیکیشن زه آف کړم. میسیجونه خو دې ماته راځي خو دا نوټیفیکیشن به زه آف کړم. دا نوټیفیکیشن به زه څنګه آف کړم؟ نو نننۍ ویډیو کې تاسو ته دغه طریقه زه ښیم. د ویډیو شروع کېدنه مخکې یو وړوکی شانتې ریکویسټ تاسو زموږ په چینل باندې نوي یې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته زر تر زر رارسي. خپل د موبایل سیټینګ چې دی دا به اوپن کړو. سیټینګ کې تاسو ته ښکاري ایپس اینډ نوټیفیکیشن. ایپس اینڈ نوټیفیکیشن زنو موبایل کې نوټیفیکیشن زنو کې وي ایپس اینڈ نوټیفیکیشن ټولو کې یو شان دی نه وي. د نوټیفیکیشن چې موږ اوپن کړو دلته به موږ راشو سی آل نوټیفیکیشن دې باندې به موږ کلیک کړو. دې کې به موږ راشو واتساپ ته. دې کې تاسو د مسنجر هم آف کولی شئ. میسیجونه به تاسو ته راځي، مسنجر ته به هم راځي، واتساپ ته به هم راځي، آیمو ته به هم راځي. اوس تاسو د موبایل سکرین باندې به نه شوګئ. نو دې کې به موږ خپل واتساپ ته راشو. ښه جي خپل واتساپ به موږ اوپن کړو. واتساپ چې موږ کله اوپن کړو داسې انټرفیس به موږ ته کولاو شي. دې کې تاسو ته اول نمبر باندې ښکاري نوټیفیکیشن. د نوټیفیکیشن باندې موږ کلیک وګورئ دا نوټیفیکیشن ما آف کړ دي. دغه شانتې به تاسو هم آف کړئ. کله چې دا تاسو آف کړئ نو بیا به تاسو ته میسیجونه راځي. هغه به ستاسو واتساپ کې دننه پراته ستاسو سکرین ته به نه شو کېږي. تاسو ته به بار نوټیفیکیشن نه راځي. نه دغه شارټ غونې ویډیو او امید لرم چې تاسو به خوښه شوي. که دا ویډیو تاسو خوښه شوي نو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او که تاسو په فیسبوک باندې دا ویډیو ګورئ نو دا خپلو ملګرو سره شیر کړئ. د نوې ویډیو لپاره موږ له راکړه اجازت. تلوي الله په امان.